په مخ د ځمکه چې د الله په د بنده دپاره کوم نعمتونه مقرر کړي دي، په هغه نعمتونو کې یو نعمت مور و پلار هم دي. بیا د مور او پلار دواړو کې مور لوی نعمت دی د بچو دپاره چې دا بچی د مور او پلار خدمتو کې او دعا ته والی او د ازار نه بچ شي. نن جمعه کې صرف د مور د دعا اثرات، د مور دعا او خیره دا غي بیان درته کوم چې مور دعا د بچی دپاره قبلیږي، د مور خیرم د بچی دپاره قبلیږي. او دا به ویم چې د مور په دعا څوک رنګ دی نو رنګ دی، او چې د مور خیرې کموالی دی نو هغه برباد دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي تپوس کړی د الله د خوشحالولو او د الله د غصې. نو هغې وفرمایل چې رضا الله تعالی، بل روایت کې رضا رب دی چې د الله د پروردگار خوشحالي د مور او پلار خوشحالۍ سره تړلې ده. که مور او پلار دې خوشحاله کړل الله به خوشحاله شي. او سخط الله او سخط الرب تبارک وتعالی، د الله غصه، د الله قهر او غضب دام د مور او پلار سره تړلې شوې ده. که مور او پلار دې خفه کړل الله دې خفه کړ. نو مور چې چاته دعا کړې ده رنګ ګرځي، مور چې چاته خیره کړې ده تبا ګرځي. زمونږ د دې دین په علماو کې لوی عالم تیر شوی دی ابن القیم، حافظ ابن قیم رحمه الله. یو کتاب یې لیکلی دی کتاب الروح. هغې کې عموما د قبر او د روح او د آخرت بعضې ډېرې ښې مزیدارې خبرې لیکلي دي. دې لیکي دا ابن القیم وی چې زه یو علاقه کې روان وم او یو سفر، او بصره کې، بصره نن سبا د عراق په ښارونو کې یو ښار دی، بصره کې مې یو ځای کې دمه وکړه. هلته یو ګودر و، د هغه ګودر په غاړه یو کلی و، او هغه کلي سره یو مقبره وه. مونږ هلته کې دمه وکړه، وی په مقبره کې یو قبر و چې د هغې نه د خرې اواز راوچتېده. خره چې سینګ برړېږي که نه، او خره چې څنګه هغه شڼېږي او د هغې کوم اواز دی، وی د هغې قبر نه د خرې اواز راوچت شو. سبا ته بیا راوچت شو، بل ورځ ته بیا راوچت شو. ما وی که دا چېرته دلته خره ده او دا خره چغې وی، خو چې ما اندازه واخېسته نو هغه اواز په هغه مقبره کې خره او خرنو او د اواز مې واورېده. وی دا کلي د خلکو نه مې تپوس وکړه چې دا څویمه ورځ ده او دلته کې زه د خرې اواز اورم دې مقبره کې. ما خدا ګمان وکړه چې ګنې دې مقبره کې به چېرته خره وي یا خره وی او به چغې وی. نظر چې مې وکړه نه خره شته نه خره شته نه کوچاڼ شته. یا خلکو وخندل چې دا د اواز د دې قبر نه راوځي، او دا روزانه دا اواز د دې قبر نه راوځي. دا مړی چې کله ښخ شوی دا اواز کېږي. نو چې دا ولې؟ وی دا یو ډېر بدبخته سړی و، او چې مور به کله هم خبرې کولې نو دی به مور ته په کنځلو شو او ورته به وی لکه د خرې غوندې مه برړېږه. مور ته به وی لکه د خرې غوندې مه برړېږه. اوس هم بعضې خلک مور ته وایي خرې غوندې برړېږي، د خر په شان برړېږي. نو مور ته به همیشه دقه ټکې وي چې مور به کور کې لږه مواد اوچت کا، نو ده به دې هلک به ورته وایي چې مور ای خرې غوندې برړېږي. وایي بس دې چې کله مړ شوی دی مونږ ښخ کړی دی نو روزانه دقه اواز مونږ اورو، قبر نه راوچتېږي. ګوره دا اواز خو دا بار مخلوق اوري، خو معلومیږي دا چې الله په قبر کې هغه سره د خرې معامله اوس کوي. اوازونه چې کوي اسې نه کوي، خو دنه پې عذاب شروع دی، دنه پې د خدای قهر شروع دی. او مور ته چې په کم سپک نظر کتلی دی او مور ته کم سپکه خبره کړې ده، الله هم حقه سپکاوي ورته په قبر کې مقرر کړي. مور عجیبه شی دی جی. مور چې درته خیره وکړه
حدیث پاک کے رضی نبی علیہ السلام فرمائی یو سو دعاگان خدای قبلی یو پا اغی دعاگانو کے دا مور او پلار دعا دا دا بچی دا پارا غائبانا چه مور او پلار نتبار اوزے او اغی دا تلاسو چت کی چه خدایا بچے ملالو پا خیر واپس رو رسے دا دعا خدای پاک قبلی خدا کل مور او پلار دا دعا کئی دا علکی چه تت پا دوانا فارغست شے چه تت مور او پلار لبر شے چه بے بے مور روانیم دواراتاو کا نو مور خوشحال شي زوی خوشحال شي چې ګوره بچی مال راغی نو تبا باری او دا مور بدر پس لگی دعاگانے بکئی او کچرتے دوا نفات رخصت نشو نو سپیره چې واپس کور تراشه نو بیا لومبه خزه پریدا بچی پریدا مور لورشا سلام بیواچا السلام علیکم پدیستانه سلاړل ندی پی عزت کمیږي نه در نه پدې پیسې دي نه پستا ډوډۍ کمیږي مور به خوشحاله شي زړه نه به دعا ودي او خو دې بچی ګوره خزه پرېښوده زوی یې پرېښوده او دې دا دې مال راغی خو مې سلام واچو او که دا دې ورته چې مور یا بیبي څنګه طبیعت دې څنګه دی لا به خوشحاله شي زړه نه به دعا وخېږي هغه کار وکړه چې په هغه کار د مور زړه وګټې اغا کارو کچی پا کم کار دا مور دا دلن دعاو باسے اغا کار مکوا چی پا کم کار دا مور دا دلن خیراو باسے دا مونگ دا دین پا دی کتابونو کی یو لوی علم تیر شوی دی علامہ زمخشری تفسیریم دا قرآن شریف لکل دی لوی تفسیر کشاف غٹ تفسیری لکل دی پا دی خپا گوڑو گوڑو انسان دے خامہ خاصو گوڑا سوک شک چاہتا یو تکلیف نو دے خپل واقع پخپل ہو چی دا پخپل والے گوڑ شم چاہتے تپوسو کو وی دا گوڑ والے دے دا خپے کل نا دے پیدایشی دے وی نا ذرا کوٹے ہوں یو مرغے میں نہیں والے وا مرغے میں اون نہیں والا وغا میں بند اکلا پنجرہ کی مرغے بار زور کا مانا پرے خودا مور راتے بچے دا مرغے پرے دا تا چې څوک په جیل کې بند کی په پنجره کې دی بند کی تب خپه کې به خوشاله ستا بچی چې څوک په پنجره کې او په جیل کې بند کی نو تب ستا تب خوشاله کې خپه به دا مرغې ده پرې کې ده وی زره کوټه ما کشرم نو ما دا چلو کې چې هغه مرغې ته مخپې ته تار واچو او پرې به خو ده تار ملاس کې نیولې دی اوس هغه چې دا مرغې اوس بر زور کوي او ما خپې پورې تار تړلې دی زه نه پرې ده دا پروي او مخ په پورې تار تړلې وی ما نه تار خلاص شو وی چې خلاص شو دا مرغې لاړه والوته په یو سوړه ننوته زه پسې ورو ختم وی چې ورو ختمه هغه تار مې راښکه چې دا مرغې بار رو باسم مرغې خو دننه کلکه وه خو نه راوته نو ما دونه زور ورکړه چې دا مرغې هغه پوټینې هغه ماشومه خپه مې وله ماته کړه خپه مې ترې راوویستله او مرغې دننه کلک پاتې شوه وی چې مور مې وکتل چې دا خدای نیک بخته مرغې له دې خپه ماته کړه دا دې څه ظلم وکړه د خدای ظالمه نو ما ته مور خیره وکړه چې خدای دې ستا دا خپه ماته کړي مرغې له دې خپه ماته کړه خدای دې خپه ماته کړه خپه شي کنه انسان دی او زمونږ دین هم دقه وایي چې په مخلوق باندې رحم کې ظلم به نه کوي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې په مخلوق به رحم نه کوي په بخاری شریف کې حدیث دی یو ښځه پلار روانه و ډیره زیاته ګناهګاره وه ډیره ګناهګاره او یو کوي ته اوبو ته تږې شوه نو د کوي غاړې له ورله چې ویې کتل نو په کوي برقه نشته نو دې ښځې خپله موزه وویسته او لوپټې پورې وتړله او اوبې پکې راوویستلې هغه اوبې وڅښلې چې ویې کتل نو یو سپی دی د کوي دا خټې خوري د تندې د لاسه دومره تږې دی دا ښځه وایي وی زه چې څنګه تږې وم او تکلیف وراته معلومیږي دا چې دې سپي ته مغه تکلیف رسېدلی دی دا هم جوړ د تندې نه ډېر تنګ دی نو دې دوباره موزه ورښکته کړه او په هغه موزه کې اوبه راویستې هغه سپي ته چې د ډنډوکې کې واچولې هغه سپي اوبه وڅښلې نبي علیه السلام فرمایي وی د هغه سپي باندې چې هغه ګناهګارې ښځې کوم رحم وکړو د هغې په برکت هغه ښځه الله وبخله صحابه وتوي وی من ان لنا فی البهائم اجرا وی په حیواناتو کوم ثواب شته نبی علیہ السلام او فرمایل او فی کل ذات کبد رطبت په هر جمدشی کې
اجر ستا ثواب شتا چې رحم پې وکې. او دقه بخاری شریف کې حدیث دی چې یو ښځه مې ولیدله په جهنم کې مې ولیدله او پیشو ورپسې نښتې و چکونه یې پې لګول. او دا ولې وی پیشو یې ساتلې وه ګیره کړې وه نه په خپله ډوډۍ ورکوله او نه پرېښوده چې ځان له څه خپله ښکار وکړي او څه حشرات د ځمکې او څه اخري او ځان پې د لوږې نه بچ کړي. نو هغه پیشو د لوږې مړه شوه. د هغې پیشو بې رحمۍ کې هغه ښځه الله دوزخ ته دننه کړه او هغه پیشو یې پې مقرره کړه چکونه پې لګوي. رحم بکې بهر کې وی مور راته خیره وکړه چې د دې مرغۍ خپه دې ماته کړه ظالمه خپرې ماته شه. وی خیر سبق مې ووی طالب شم عالم شم. یو ځل په اس باندې روانم او اس له مې منډه ورکړه. وی په اوچه ډاګه ځمکه اس را پرېوته. د اس دا مخکنۍ خپې لاندې ځمکې ته لاړې او چې کلک شو زه ترې لاندې پرېوتم. وی چې پرېوتم خوا مې ماته شوه. اقا خپه مې ماته شوه چې د مرغۍ محکمه ماته کړې وه او د دنیا علاجونه مې وکړل ټیک نه شو. دا ولې دا د مور خیره. نو مور کوشش کوه. بعضې سپېره خلک دي دته دا مور د نظر نه یو نوکره ښکاري. دا مور ورته یو وینځه ښکاري. دی په خپله نشه کې د مور پروا نه ساتي. دی خو په نشه کې دی وخت کې بچی ده او ښځه ده او مال دی او دولت دی او موټر دی او جایداد دی او کارخانه ده او منډې او ترړې دي. مور ورته د نظر نه اسم نه ښکاري. هېڅ نظر مور ته نه ګوري. دې وخت کې خو دې په جوش کې دی لیکن الله خو هر څه نه که نه زمانه خو تیریږي که نه. داسې به خروستو راشي چې بیا بس د مور که په خولې سونه وي خو د زړه نه خو خفګان وځي که نه. ډېرې میندې وي نیکانې ښځې وي په خوله باندې خیره نه کوي بچو ته خو زړه یې درد وکړي زړه یې خفه شي. او الله خو د انسان په زړه باندې هم خبردار دی. یو سړی نیک سړی و ډېر نیک سړی و حج د بیت الله لته. مور ورته وی بچې مزه حج له زه محتاج یم زما خدمت به څوک کوي. وی ښه مورې ټیک ته نه به ځم. کال له بیا اراده وکړه چې حج لازم. مور ورته بچې زما د مرګ ورځ شپې تېرېږي او سخت کال دی حج لمه ده کال له به لاړه شي پروا نشته. بعضې علما وایي چې حج واجب دی علی الفور نه دی علی التراخي دی. خیر دی که یو کال یې ونه کړي په بل یې وکړه که نه په بل یې وکړه. اگر چې بعضې علما ورته واجب علی الفور وایي چې زر یې کوه. بل کال ورته بیا وایي ای بچې ناجوړی او زه بیمار یم او چې زه مړه شم نو بیا ځکه نه که ته ما نه لاړې ما یوازې چا ته پرېږدې زما خدمت به څوک کوي. دا ته به یا مرې یا به نه مرې دا څو کاله وشو چې ستا د وجې د حج نه پاته کېږم خپل کار کوه. لاړ جي حج له روان شو. پخوا خو به قافلې وې په قافله کې روان شو. یو ځای کې یو ښار کې قافلې دمه وکړه یو ښار سره خوا کې یو بانډه کې او چې څنګه یې دمه وکړه نو دا خلک لاړل چې زمونږ به ښار کې سودا مودا به وکړو. قافله روانه ده. دې کې چا نه چا غلا کړې وه. چې غلا کړې وه خلک ورپسې وو. هغه غلطې جومات ته ننوت جامع مسجد ته. دا خلک ورپسې دي. اوس دا سړی چې دا د مور نه بې اجازته روان دی دې غریب جومات ته تللی دی په نفلو نیت یې تړلی په نفلو ولاړ دی نفل کوي منځ کوي. غل جومات ته ننوته خلک ورپسې دي چې دقه غل دی رونیسئ رونیسئ رونیسئ. خلک هم جومات ته ورننوتل. غل ته په ډله کې ځان غیب کړ او خلک نیغ رالل او دقه سړی یې کلک ونیو غلا کوي او دلته یې د نفلو نیت تړلی دی. هلته دې موږ نه غلا وکړه او دلته په نفلو ولاړه عجیبه لوبې کې دې ورته قسمونه خوري که ما غلا کړي. نه اوس موږ ونه لیدې د هغه ځای نه دې را منډه کړې او په جومات را ننوتې او لا په منځونو درېدې سپېره او خلک بیا د داسې سړي خبرې ته کم ځای غوږېږدي. غرض او غروض غرض او غروض غرض او غروض غرض او غروض. بل لاور کې چې هغه یو ځای کې کم ځای و هغه دماکه وشو په هغه دغه باندې په هغه هندوانو باندې چې دماکه پې وشوله عیسایانو که څوک وو نو هغې پکې یو دوه کسان غریبانان چې ته په لاره تېرېدل هغه یې راونیول او پولیس ته خلاصول او هغوی نه پرېښودل او جمدي او سوځول. پته ولګېدله چې هغه غریبانان په لاره باندې تېرېدل. د یو چا سره څه قرضه وه هغې پسې ته او بل څه اوګری پسې روانو
هغوی چیغې والي چې مونږ خو نه یو که نه یو په دې لاره تېرېدو نه وي ته پکې پولیس ته اخلاص کړه هغوی دونه زورورو جلسه جلوس چې پولیس ته لاس نه یې واپس واخېستل او اور یې پې بل کړ او ویست جمدي وسوځول زمونږ خلک خو بیا سوچ نه کوي که نه بې سوچه کارونه کوي دقه لوبه وه هغې ډېره ونیوه و دې د خدای بندګانو قافلې والا نه تپوس وکړې زه خو روان یم د بیت الله حج لا په دا قافله کې د جومات ته منزل غالمه منځ کوم په دې جومات کې وی نه نه که نه همدقسې خلک په دې پیسو حجونو له ځي که نه او غلا دې وکړه مونږ ونه لیدې سړی یې په مخه نیغ بوته لس نه دوه نه درې نه لس نه شل ګوان او نیغې قاضي ته مخکې کړه چې همدا سړی مونږ ولیده چې د هغه نه یې بټوه وواله او منډه یې کړې او جومات کې مونږ په مانځه بیا ودرېدو مونږ راوستو بس قاضي فیصله وکړه وی دا لاس وله پرې کې دا ښې لاس او په خر یې سور کې او چغې ورپسې په دې ټول بازار کې وګرځوې او چغې ووهې چې څوک هم غلا کوي دقه به یې سزئ او دا لاس وله دې سټ سره اویزان کې دا پرې کړی لاس بس جلاد راغی لاس یې پرې کړ او چې پرې کړې غاړه کښې ورته اویزان کړ او په خر یې سور کړ او بازار کې ګرځي او چغې وایي خدای مو بخا چې څوک غلا کوي دغه به یې سزئ دغه انجام چې چغې والې دا سړی خلکو ته وي چې معامله یو چغې ته پرېږدی که نه تاسو چغه وښی چې زم پکې یو چغه ووامه نور خو زما خبره تاسو هسې ونه منله هغې ویې لکه پرېږدی چې دا دې څه وایي ده به لاس اوچت کړ ای خلکه چې څوک مور په کور کې ناجوړه پرېږدي او د اجازت نه بغیر حج لځي نو دغه به یې سزئ مور دا مور ازار والیم اسم نور نشته غلا ما نه ده کړې غل بل څوک و تمام اسې ګوته یې ښودې ده خو بس ما ته د خپل کړي سزا میلاو شوه ما مور دقسې پرېښوده بې یار و مددګار زه د مور لاسونه وم لاسونه مور زما نه بغیر نه او دسماتې لتلی شي او نه ډوډۍ لتلی شي زه یې لاسونه ومه لاس ترې رالم دې خوا نو خدای ما نه هم لاس کټ کړم د مور ازار والی او بخاری شریف کې به راته یو روایت د بخاری شریف به وویل یو سړی و ډېر نیک سړی و جریج نوم یې و په منځه ولاړو مور ورته اواز کوي یا جریج جریجه دلته راشه دی په دې زړه کې سوچ کوي چې خدایه یو خوا مې رب دی اللهم صلاتی و امي منځ دی بل خوا مې مور ده منځ وکړم اکه مور له ورشه مور بیا اواز کوي یا جریج جریجه دلته راشه دی بیا پړی کې سوچ کوي چې یو خوا مونځ دی بل خوا مور ده او ته بیا اواز کوي جریجه راشه نیک بخته مونځ خو وروسته هم کولی شي که نه مختصر که مونځ خو اسانه خبره ده مختصر صورتونه ووایه سلام وګرځوه مونځ وکړه خیر د مانځه منځ کې مه راځه راشه د نر بچي وله دغه ورکړه خپه یې ورکړه مانځله چې ده یاره خپل کار به کوي مور خدای مخکې دی نو اوس دا مور حق هم درته خدای وایي چې مخکې دی که نه دا خو راته الله وایي بل څوک نه وایي مور خفه شوه یا الله دا جوریج اله مړ که چې ته یې رسوا کې رسوایي څنګه چې د زناکارو خلکو مخ ته وګوري مطلب راته یې رسوا کې جوریج ځان له پخوا خو به راهبانو په جونګړو کې او په سمسو کې او په ځنګلونو کې عبادت کو نه به ښځه و نه به بچو عبادت یې کو چته یو شپونکې جینۍ ګړه چیلی سرولی او چا وله پیسې ورکوي لمسوله د نیکانو خلکو دشمنان خو وي که په مختلفو قسمونو باندې خلک دا نیکان دا شرمۍ دا چې خلکو په ذهن کې دا نیکي ختمه شي دا دینداری ختمه شي ځکه دا دینداری او نیکي خو دا نیکان او عالمان خلکو ته ښیي نو چې عالم او نیک ته رسوا که بیا به خلک نه ور نږدې کېږي دین به د چا نه زده کې هغه جینۍ چا ولمسوله وي یاره داسې وکړه چې دا بوډا بدنام کا جینۍ راله د دې بوډا جوریج نه د ګناه مطالبه وکړه هغه وایي زه ګناه ته دلته ناست یم بس پیرې خدای دې بې خو بس نو خو دلته ناست یم د الله عبادت ته هغه جینۍ لاړه هغه شپونکې او چې ته بل چا سره بدعملي وکړه ماشوم پیدا شو چې ماشوم پیدا شو خلکو پې چغې جوړه کړه ته خو واده شوی نه دا بچی د کوم ځای نه دی وی دا د هغه پیر صاحب نه اغزبرګ چې دی ګوره بې ځایه پې الزام ولګو خدا د هغه نه او د کلي خلک رالل او جوریج غریب یې د هغه بالخانې نه د هغه جونګړې نه راکوز کو او په والي پې شروع کړه ښه ته دلته په ځنګل کې دې ته دی
مونږ خو چې ته د خدای پاک عبادت ته دلته ناست دی مونږ وایو شپې ورځې خدای ته تېری دا ته ګناه ته دیری دا زمونږ جینکۍ او زمونږ د شپونکۍ او د انوین دی به راځي دلته به ګډې چیلی سرئ نو ته هغوی ته دلته پروت دی ګناه ته پروت دی ښې غریب او هغه جونګړی وله روانه کړه جونګړی روانه کړه هغه جوړجي ما خو پرېږدی که نه چپ خبرې به نه کې د خدای نیکبخت و ما خبره خو ورې نه وروستا خبره ماشوم د کمې راغی راغی غریب یې هم و جونګړی م وله روانه کړه اخر کې چا وی چې د دې بابا نه هم تپوس وکړې پیر صاحب نه که نه چې دې څه وایي وی تاسو هغه جینۍ راولئ هغه ماشوم هم راولئ زه زما خو هسې م جونګړه روانه شوه زما بېعزتي خو شوه زه خو مدربولم خو لږ خو ما ته هم سوچ وکړئ که نه هغه جینۍ راوسته هغه شپونکې او هغه ماشوم ورسره و جوریج هغه ماشوم ته وایي من ابوکه پلار دې څوک دی شابه وایا هغه د 2-3 ورځو ماشوم تېرودونکي پلار دې څوک دی او ماشوم ګویا شو وی پلانکې شپونکې مې پلار دی پلانکې شپونکې مې پلار دی خلکو وی اوهو دا هم څه غلطي کړې ده مونږ خلک خو ما درته مخکې وی کار وروسته کوو سوچ مخکې سوچ مخکې کار مخکې کوو سوچونه وروسته کوو پلانکې شپونکې مې پلار دی هغه نه پیدا بس خلک راغلل جوریج ته په منتونو په زارو شو مونږ معاف کا اوس به داسې وکړو چې تاله دا جونګړه واپس جوړو د سرو زرو نه یې دله جوړو مونږ ته خو ستا کرامت معلوم شو امام بخاري رحمت الله علیه په بخاري شریف کې په دې باب یې ښودی دی چې یو څو ماشومانو په ماشوموالي کې خبرې کړې دي یو حضرت عیسی علیه السلام کړی دی عیسی علیه السلام په ماشوموالي کې خبرې کړې دي کله چې په مور باندې چې مریم علیه السلام باندې الزام ولګېد هغه بې پلاره پیدا شوی د الله په قدرت باندې په مور الزام ولګېد یا مریم انا لک هذا دا بچی د کوم ځای نه دی الله مخکې پوه کړی و جبریل علیه السلام یې ورته رالیږلی و فاشارت الیه وی دې ماشوم سره خبرې وکړې او کیف نکلم من کان فی المهد صبیا د زانګو ماشوم سره مونږ څنګه خبرې کوو لیونی که روغې او بی بی مریم غریب ډېره زیاته پریشانه و چې دا ماشوم یې کله پیدا شو خو بې پلاره نو هغې ته خو همدقه سوچ وکنه چې سبا به خلکو ته که زه درهو یم چې دا د الله قدرت دی د الله قدرت دی خلک کوم ځای مني یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا یا خدایه که زه مړه وې څه ښه به وه الله که یېره په تېره وې اړو چا مې نوم نه اخېشتې ښه به وه خو چې دې نه بچ شم هغې ورته هم اقو یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیه مریم پلار خو دې هم ښه سړی مور دې هم نیکه وه دا ماشوم د کومې راغی ته خو واده شوی نه و ماشوم د کومې راغی فاشارت الی بچي سره خبرې وکړې کیف نکلمو د زانګو بچي سره مونږ خبرې څنګه وکړو د زانګو بچي حضرت عیسی علیه السلام په خپله ګویا شو قال انی عبد الله زه د خدای بنده آتانی الکتاب وجعلنی نبیا الله مخکې نه فیصله کړې ده چې ته به پیغمبر یې ما د پیغمبر مخکې نه الله فیصله کړې ده او ما له مخکې فیصله کړې ده چې ما له به الله یو کتاب راکړي د انجیل په شکل کې هغه هم پوټینې ماشوم هغه هم په ماشوموالي کې خبرې کړې دي او د جوریج هم په ماشوموالي کې خبرې کړې دي داسې یو څو ماشومان نور هم شته دا نو هغه جوریج وی ما پرېږدی وی چې زه وی دا ولې دا سوچو ته خو نیک سړی د ولې دومره بدنامي دې وشوه وی دا د مور د خیرو د والې ما نور څه نشته د خدای قهر نه والې د مور خیرو والې چې مور راته ویلي چې خدای دې رسوا کا خدای دې نظر په زناکارو ښځو باندې ولګوه زمارونو د مور خیره ټق و پړق دی ګورې دویمه خبره پکې نشته او د مور دعا آفرین د دعا هم درته اوس وایم چې چاته یې لګېدلې ده زموږ حضرت امام بخاري رحمت الله علیه امام بخاری د ماشومو او مور به خدای ته جلل چې یا الله مال یو بچی راکړي چې د پستا د پیغمبر مبارک احادیث دکم نو خدای ولا بچی ورکل خو په ټولو بچو کې هوښیار او قابل بچی دا امام بخاری رحمت الله علیه دا په ټولو کې هوښیار قابل بس وی دا بچی به د پیغمبر مبارک حدیث توقفی اتفاق ته وګوره په سترګو لون شو غریب په سترګو نابینا د حدیث علم کم ځای سیرولی شي مور به خدای ته جلل الله ته به زاری کولا
بکت وابتهلت داسې وجړل او ډېره زاري وکړه یا خدایا چې کم قابل بچی دې راکړی الله په سترګو ړوند شو دې به ستا د حضور پاک احادیث څنګه زده کوي په خوب کې حضرت ابراهیم علیہ السلام ولید ابراهیم علیہ السلام دې تپوس کوي ولې جاړې څه چل شوی دی ولې پریشان او زاری کې وی خدای بچی راکړل او چې کم قابل بچی دې په سترګو ړوند شوی دی او زمان نیت وته دو چې دې به د نبی علیہ السلام احادیث زده کوي اوس په سترګو ړوند حدیث خو نشي زده کولی ابراهیم علیہ السلام ولا زیری ورکړه وی مبارک دې شه زوی دې جوړ شوی دی ښه مبارک شه چې دا مور راویښه شوه او امام بخاري ماشومې راویښ کړه او ورته یې قتل نو خدای په سترګو هم جوړ کړی و د مخکې نه نظر هم تیز شوی و دا د مور دعا شو ګوره ځانه زه خو نه ویم دا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مور پلار دعا د بچی په حق کې تریاق دی د مور پلار خیره د بچی په حق کې تریاق دی والد صاحب مې راته خبره کوله یو کور یې یادوم تاسو دا مشران به پیژني خو دا کشران ولې نه پیژني ما ته وی چې هر وخت به مورو چې ماښامې به شو پخوا به د زنانو تنورونه اچول کنه او ماښامې به شو نو مور به بچو ته خیرې شروع کړي چې خدای م راوپرځوه خدای م تباه که دا خیرې به کول اور ماښام به مور بچو ته خیرې کولې وی ما مونږ په خپلو سترګو لیدل چې ټول زامن ولا د پردي لاس مړي کور ته رادننه شو هماغه مور به سر ټکاو بیا چې نه به ټکوله وی چې دا خو اوس خدای نه خبره وتې ده اوس کښېنه ورته ویر ورته کوه سرونه ورته وه نو بعضې وخت کې دا میندې عجیبوي په معمولي غوندې خبره بچي ته خیرې شروع کړي او هغه خیرې نبی علیہ السلام فرمایي حضور پاک په حدیث عمل کوي رونو د پیغمبر مبارک په خبرو عمل کوي دنیا به مخي خیر به مخي حضور پاک فرمایي وی ګورې مه کوئ خیرې وی داسې ټیم سره به ستاسو خیرې ولګي چې به د خیرو د قبلېدو بیا په ستومانه یې په دې شواروس کې یو ټیم داسې وي چې هغې کې د خولې نه خبره وته فټافټ قبلېږي بیا به وروسته ستومانه چغې به وښی چې دا څه چې وشو دا څه وشو دا څه وشو خو خیره به دې لګېدلې نو د مور خیره خطرناک شی دی دعا قیمتي شی دی نو د امام بخاري سترګې او بیا د سترګو نه پس الله څومره لوی شخصیت جوړ کړ که دا سترګې نه وې راغلي دا امام بخاري به ترې نه جوړ دا د مور د دعا د برکت نه حضرت موسی علیہ السلام با دا اللہ تعالی پا پختانه و تراز وینو اللہ سر دا خبر و اترو دا پارا اللہ سر دا مناجات دا پارا اللہ سر دا راز دا پارا کوئی تور تتب جس خبر بشوال تبت بس دا اللہ تعالی یو نظام دے کہ اللہ خو ارچا سر ارزے کی خبری کولی شی چیو غواری خدا کا کوئی تور تا بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام تلے دے رب العالمین دا پارلتا چه لم استداد تورات مطالتا ملو شوی دے لنبے وحی مرتالتا ملو شوی و ملاقات لبتا رازدار ایلا یوزلتا جبریل علیہ السلام توی اے موسیٰ جبریل خو دا اللہ پا حکم رازی او چه اللہ و تصوی او اقسے کئی وما نتنزل الا بامر ربک نبی علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام وی کنا ومونگ دا خدای پا حکم نازلی گو اتی تپوس کئی وی تا زیاد ولی نرازی ومونگ دا اللہ پا حکم نازلی گو چه کل اللہ غواری نمونگ رازو چه انو غواری نشورت نو جبریل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تا وی اے موسیٰ وی گوری دا اللہ راز لخوروانی ادبنا اخکار والا بیادبی دا نو نشی احترام سره کار کوا قدم په احتیاط چتوا اول تر ډیر د ادب خیال ساته او انك بالواد المقدس طوا دا پنی دیو باسا انك بالواد المقدس طوا دا ډیر مقدس او پاک ځای دی دلته پنی مې پخ کو خیر علماء نور وجه وي
پنې وباسه. زه خو ډېر د ادب کار خیال ساتم او چې الله له ملاقات د سوګدي بې ادبي کولی شي هغه شوق کې وي. لکه یو مشر له چې سړی ملاقات لدي هغه څومره جامې خشته کي، څومره مخ په صابونو وینځي، څومره مسواکونه ومږي، څومره ځان خشته کي او څومره په ادب او په احترام دی چې د مشر لازم چې دی خوشحاله شي او خفه نه شي. اوس د الله ذات له ملاقات لتلل بیا ادبي به څنګه وشي؟ نو موسی علیه السلام پریشانه شو چې داسې معلومیږي لکه زما نه مخکې بې ادبي شوې ده، غلطي شوې ده، خو الله معاف کړې ده. ځکه جبریل ما ته هدایات راکړل. ځکه چې یو سړی زه یو څوک ته هدایات ورکړي چې ګورې داسې به کوې نو معلومیږي ده چې مخکې دې څه غلطي شوې ده که نه. ورته وایي جبریله ستا د دې خبرو نه خو داسې معلومه شوه لکه ما نه مخکې د الله مبارک په ذات کې څه بې ادبي شوي، کوتاهي شوي، نقصان شوي، بېعزتي شوي. ما ته ووایه څه چل مې کړی دی، الله مې خفه کړی دی، هله زر وایه چې توبه وباسم استغفار وکړم. وی نه نه هېڅ بې ادبي نه ده شوې، هېڅ غلطي نه ده شوې، ټیک ټاک. خو درته مې ووایي چې نور خیال ساته. نو جبریل مخکې دې دا ما ته نه وي، اوس دې راته څنګه ووایي؟ وی موسی مخکې دې مور جمدی وه، ته چې به کله روان شوې نو مور به دې دواړه لاسونه اوچت کړل، لپه به اوچته کړه او دعاګانې به یې شروع کړې. یا الله زما بچی ستا ملاقات له در روان دی. الله ګورې که زما د بچي نه څه غلطي وشي معاف یې که خدایه. ملاقات کې ته بې ادبي ونه شي، مطاقات کې ته غلطي ونه شي، ملاقات کې ستا عظمت او ستا عزت ته نقصان ونه رسي. الله بچی مې درغې معاف یې که. نو بس چې مور در پسې لاس اوچت کړی نو پروا نه وه. اوس د مور وفات شوې ده، مور نشتا. نو ما وی چې ګورې اسې نه اوس معمولي غلطي وشي، الله په معمولي غلطۍ هم ګورې غصه کېږي، سزا درته درنه کي، راودې نه نیسي. مخکې مور وه د هغې لپې در پسې در روانې وې. اوس ووایه که نه د مور دعا څومره لویه خبره شو، څومره لوی نعمت ده. زمونږ لوی لوی اکابر عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پیرانو پیر صاحب څومره لوی سړی د مور دعا ځای ته رسولی دی. او یوازې د مور دعاګانې نه، مور به پسې پیسې ګرځولې، مور به هدایات ورکول. هدایات هغه د غلو د قافلې قصه درته یاده ده. مور به هدایات ورکول چې بچې ګورې دروغ ونه وي، چرت هم دروغ ونه وي، بچې ګورې ځه او حدیث زده کوه. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ګورې ډېر لوی عالم و. مونږ صرف د تصوف په نظر ورته ګورو، لوی صوفي، لوی بزرګ ولی د خدای، لیکن ورسره ډېر لوی عالم و. یو تفسیر جیلانی چاپ شوی دی ما سره شته چې هغې کې د هغه علمیت ته وګورې نو حیران به شي چې دې سړي الله څونه لوی علم ورکړی. دا دومره لوی تقوا، بزرګي، علم دا د مور د برکت نه. مور خواري کړې ده، مور دعاګانې کړې دي. دا مو چې دا بوډۍ په کور کې ناسته ده او دا سپین سرې ده، دا زما ډوډۍ ته محتاجه ده او دا به زه ډوډۍ ورکوم او کنځۍ به ورټې به. نه نه، بد قسمته دعا ته والا، شکر وباسه چې لوی نعمت خدای درکړو. دې نعمت نه دعا والا چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دعای قبلیږي او خیرې قبلیږي، نو حضور پاک مبارک خو دروغ نه وي، خو رښتیا وي. دعا والا د مور نو خیرې نه ځان وساته، ورنږدې شه ورته، قدر یې وکړه، عزت یې وکړه. عبدالله ابن مبارک دا پلار چې مبارک صاحب، دا مبارک صاحب دا دغه غلام و د یو امیر، دا پلار یې. دا هغه امیر صاحب یو ځل میلمانه رالل، چې میلمانه رالل نو باغ ته یې بوتلل، میلمنو له خلک چکر ورکوي نو، او په باغ کې دی په لاره میلمنو ته لګیا دی چې زما یو باغبان دی، ډېر ښکلی باغ یې راله جوړ کړی دی او ډېر قیمتي خشته بوټي پکې کړی، ډېر نیک او صالح دی، ډېر دینداره دی او ډېر فرمان بردار او خبره منونکی دی. دې میلمنو ته صفت کوي چې دې باغ ته کله وردن نه شو، دی مبارک ته وی دی غلام ته مبارکه یو انار راوړه، چې انار یې وله سینګ راوړو او دی مات که تریو. دا امیر صاحب په زړه کې لږ غوندې پریشانه شو چې ما خو په ټوله لار د ده صفتونه وکړل دې میلمنو ته، او منځ کې انار رو شو کو او هغه هم تریو دی، ورچې بل راوړه.
چې بل لاړو بل انار یې روشو کو ام تریو هلکه زما په شان په انارو نه پوهېدل ما یو ځل ډېره زمانه مخکې پېښور کې انار اخېستل نو ما پکې غټ غټ راغونډول سره غټ نه ما دکاندار ما ته وي مولوي صاحب دا زه چې کوم در کوم دا خواږه دي دا یو صاحب هغه را چپړاقې سپین واړه راکول نو ما په هغه دکاندار بدګمانه وم مې دې دا چې څوک دې کم نالي هغه را باندې خرڅوي مې نه بابا پرېږده زه ځان له پخپله غوړنو وایي ما ته وایي اوس ستا خوښه ده مې نه ده نو ما پکې چې کوم سره سرو او غټ اډه مې راغونډ کړل چې کور ته مې راوړل او ما ته م کړل ما ته وایي دا دې ناردانې له وړي دي که خوراک له دې راوړي دي ما خو پکې غټ غټ وکتل وایي دا خو دومره تراوي دي چې دا ناردانې انار دي یا خدایا مې د هغه دکاندار پوهېده هغه دا ماله نه راکول ما د هغه سپین واقعي هغه سپین واړه چې پراخې هغه مزېدار یې هغه خواږي نو دام زما په شان و زما ورو هغه چې لاړو ته بل راوړه نو غټ انار یې پکې بل وکته بل انار یې پکې وکته چې هغه یې راوړ چې هغه یې مات کا هم تور شو هلکه ته په دې باغ کې ګرځې ته پکې خوږ او تریو انار نه پېژنې ورچې بل راوړه هغه لاړ بشیر جان په شان یې پکې بل غټ وکته چې راشه دا به خوږي هغه پکې غټو پسې ګرځېده چې بل یې راوړه چې ماتې که هغې نه تور شو بس غوسه شو ورته وایي ته په دې باغ کې څه ته ناست دی ته پکې خوږ او تریو نه پېژنې ورته یې ویل نه زه نه پېژنم زه خو دې باغ کې دې له نه یم مقرر چې زه دا باغ انار خورم او خواږه تراوه پکې ګورم زه خو دې باغ کې دې له مقرر یم چې خصمانه وکړم وګوره څونه ښکلې کومه میوه پکې مزېداره نشته د اوبو ته وګوره چمن ته وګوره ګلونو ته وګوره زه خو دې لپاره ناست یم بس یا خو د دې امیر صاحب طبیعت ګډوډ شوی یا روښانه شو چې د مېلمنو ته خو مې عزت لاړ خو عزت خو واپس راغی سړی خو حلالي دی چې څنګه مېلمانه رخصت شو امیر صاحب د فایل راوغوښته او دستخط یې پرې وکړو د دې باغ نه مې ستا ډیوټي ختمه کړه ته ما ټرانسفر کړې بدل مې کړې زما محل کې به ډیوټي کې دلته ځه ډېره ښه ستا نه وکړې باغ نه لاړ د امیر صاحب محل ته هلته ډیوټي کوله خدمت یې کو خو ایماندار سړی ارزه کامیابي او بېدینه سړی بېایمانه سړی او کرپ سړی رشوتخور سړی په دې دنیا هم ذلیله دی او په بله دنیا هم ذلیله دی او ایماندار کامیاب دی عمر ده چې کامیاب ایماندار به کامیابي هلته ډیوټي ولګېده یو ځل د دې امیر صاحب یو لور وه یو ځل ناست په خپل چمن کې یو فکرمند دی دا مبارک ولا راغی امیر صاحب ولې فکرمند یې مبارکه یو لور مې ده د هغې په حق کې فکرمند یم ډېر بادشاهان یې زامنو لږ غواړي څوک یې ځان لږ غواړي او تا ته پته ده چې زما دغه یو لور ده او څونه ښکلې ده او څونه هوښیاره ده او دینداره ده نو د هغې په حق کې فکرمند یم چې دا چاله ورکړم فلانکې 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 په دې سوچ کې پروت دی واقعي پلار سره د لورو فکر زیات دی د زامنو په نسبت مبارک ورته وایي وی امیر صاحب وی دا خو ډېره اسانه خبره ده ډېره اسانه فکر او سوچ په 2 منټه کې ختم شي یو فارموله به درته وښیم په هغې عمل وکړه ته به هم خوشحاله لور به دې هم خوشحالي ښځه به هم خوشحالي د لور خاوند به دې هم خوشحالي او مبارکه تا سره دا فارموله شته ته نه ښیې تا منه صاحب تپوس ته دې کړې څه فارموله ده وی ګوره مونږ د نبي علیه السلام امتیان یو او مونږ مسلمانان یو او حضور پاک وایي چې لور هغه چاله ورکړه چې کوم دیندار او نیک او صالح مال ته مه ګوره بادشاہ ته مه ګوره مال ته مه ګوره دین ته وګوره نو چې دا کمې رشتې راځي په دې ټولو کې وګوره چې کوم پکې دینداري صالحي مونږګزاري او نیکي لور دی هغه له ورکړه خیر او خلاص دې کې د سوچونو څه ضرورت دی او د فکرونو څه او حقیقت دی که لور د یو مالدار سړي له ورکړه او هغه مالدار بېدینه وي مالدار لوپري نو لور به دې ورسره ټول عمر خپی او که یو غریب سړي له دې ورکړله خو دا غریب نیک دی او صالح دی او د خدای نه یریږي لور به دې خوشحاله چې دا خبره وکړه وی مبارکه وي تا خو زما پریشانۍ ختمې کړې زما خو د ژوند بدل کړ تا خو ما سره ډېره ښکلې خبره وکړه لاړ ښځې ته وویې یا ښځې زمونږ هغه سوچونه خو ما لا مبارک ختم کړل څنګه یې دله ختم کړل بس وی ما ته وویل چې کم نیک سړي وي هغه له ورکړه لور به دې پکې خوشحاله نو بس ښځه هم پې خوشحاله شوه وی سړي ټیکې راته ویلي دا چې کم بادشاهان او د بادشاهانو شهزادګانې دنه غواړي بس کم پکې نیکې هغه له به ورکړو
وی ښځې زما خوله کې یو بل سوچ راغی، وی دا مبارک ډېر نیک دی، دلی نه ورکوم. دی نیک دی که نه، صالح دی، مونږ ته پته ده که نه، اخلاق یې ښه دي، مونځ کوي، د خدای نه یریږي، ذکر و اذکار کوي او دیندار. ښځې ته خو ده ووایه توبه. وی هغه نوکره پرون چې زمونږ په باغ کې خدمت کو، زمونږ جارو کښه، دلته چې ګرځي جارو وي زمونږ مېلمنو ته، دا به زما زومي، دله ورکوم. کېنه ښځې، ټټ ټټ دې جوړ کړل، کېنه ټټ ټټ مه کوه، هم دله ورکوم. نیک دی، بس صالح دی، ډوډۍ به خدای ورکوي. زما ډوډۍ ډېره، زه به ورکوم ډوډۍ، نور خبرې به نه کې. بس چې دا نیک دی واورېدل، تا دا خیال و چې ګنې په دې مالدارو کې به نیک له ورکوي. نو وختي خو دی چې یو نیک له ورکو، او چې اوس مې راته سم نیک سړی و، خو نو پکې خوا دې خوا کې. مسله د دین دا ده چې لور نه به هم لږ تپوس کوې. زمونږ خلک خو په شریعت نه دي که نه، لور رضا نی او په زور یې چاته ور په غاړه کي، سبا یې لور خودکشي وکړي او بل څوک یې خوښي فتنه ترې جوړه شي. هلک لم چې کې مشوره ورسره کوه، بې مشورې مه کوه. دا هلک نه خوښه و نه خامخا به کې. بعضې پلار د ځان نه لاټي برنس جوړ کړي، لاټي برنس جوړ کړي، خامخا به کې. نه دا زما خورزه ده، نه دا زما رویره ده، دا ما په ماشوموالي کړې ده، او خامخا به کې. زوی ورته بابا نه مې ده خوښه، مې که وراله، وی دویمه پې وکړه، خو خامخا به یې کې. ولې ظلم کې؟ ولې ظلم کې؟ ولې زیاتې کې؟ چې نه ده خوښه بله وله وکړه که نه. نو پلاران هم د دې زمانې ظلم کوي. ډېر مسایل مونږ ته خو پته ده، مونږ ته بیا دا مسایل پېښېږي، ډېره لکانې پلار ورته هم دقه وایي، وایي نه دا وکړه، بله پې د پاسه وکړه. سبا چې به بله کوي بیا ورته وایي اقوم دی، ولې به بله پاسه کوي؟ او که بله پې وکړي نو تبه ژوند یې ور تباه نه کړه. په ماشوموالي ولې کې مه کوئ، په ماشوموالي زامنو له ښځې. سبا چې جینۍ لویه شي، د هلک به یا خوښي یا به یې نه خوښه. د هلک چې لوی شي، یا به هغه جینۍ خوښه یا به یې نه خوښه. په شریعت عمل کوه. مونږ د شریعت نه عمل نشته. هلک لک چې واده کې مور او پلار دې ورسره مشوره وکړي، په خپله خوښه دې کار نه کړي، ته ځان نه دا ښځه کې که دا دې زوی له دې کې، او جینۍ هم چې ورکې نو مور ته ووایي چې لږه مشوره ورسره وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، په خپله فرمایي، وی جینۍ چې په نکاح ورکې تپوس تې وکړه، او چې کمه کونډی نو ابه درته په خولې وایي چې ور مې که یا ور مې مه که، او چې کمه پیغلی نو اذنها سماتها، چې چپ هم شوه نو بس دی رضا ده، که په خولې غږونه کړي. دا خو د پیغمبر هم مبارک وینا ده، بلکې دې کې یو مضبوط حدیث دی، او زموږ احناف په هغې کې لږ تاویل کوي. ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. جینۍ به هم بې د مور او پلار نه بل چا سره نکاح نه کوي، بالکل به نه کوي. سخته خبره ده، د دې کې مشوره ضروري ده. خیر جینۍ سره پکې سلو شوه، هغه امیر صاحب لور نه مشوره واخیسته به چې زما خو دغه سوچو مبارک راته وی نیک لی ورکړه، نو ما ته خو دا مبارک نه ښکاري. نو اوس ستا خوښه ده؟ هسې نه ستا نه خوښ، ته هم سبا وی چې دا خو زموږ نوکر و غلام وی بابا نه، ستا چې څوک خوښي زما رضا. هغه جینۍ هغه مبارک یې راوغوښته، مبارکه تیارېږه، جینۍ تا ته په نکاح کوم، تاله یې درکړو. او بادشاه سلامت، زه ستا لور ساتلی شم، ستا لور به څنګه ساتم؟ او واقعي که نه دا غټې میخې غټه ونډی که نه، چیلی خو په پنځو او په شپږو څانګو د بکیان هم ګزاره کېږي د چیلی، او د وړۍ ګډې خو په یو شوړه ګیام ګزاره کېږي. خو غټ څاروي سره به څه کې، خو مضبوطه ونډه غواړي، بوساړه به وله جوړی، هغې له خو به ځان له پټي د شوتل په دغه هلې دې سره به څه کې. او دا خو د بادشاه لور ده، دې سره به څوک دا به ساتي سي، جامو سره به وله څه کې. مونږ یو ځای کې په جرګه تللي وو، جرګه کې چې لاړو نو هغه کس وی چې ماله به سوره راکوي، ماله به سوره راکوي، او چې چا سره لانجه و نو هغه ډېر مالدار و. یاره مې دا سوره خو په شریعت کې ګناه ده، بالکل ګناه ده، زه خو مې په سوره کې نه ویم او نه سرو قصې کوم، دا ګناه ده، ناروا ده. جرم یو جینۍ پکې ورکې. جرګو والا ما ته وي ته راځه مولوي صاحب مسله پرې سواره جوړېږي، مې نه زه پرې کې نه ځم، تاسو لاړ چې زه نه ځم. چې هغې لاړه لال ما ته خندله، چې خندلې مې ولې وي هغه سړي ته مو ډېر د دې پېښور ډېر غټ خان و، لوی سړی و. وی مونږ ته وایي چې خو سواره غواړي، وی ډېره ښه ده ور به یې کړم، خو ساتي به یې وله څوک.
ور بکم خو بلا جامې دي جوړې دي موټر دی بنگله ده خو بیا دې نه جون نشي تېرولی نو که دغه وله کولی شي نو زه راځه پرې راته میدان ته دې شي نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه مبارک ورته وي چې دا بندور به یې ساتم څنګه زه خو ستا نوکر یم وی بس نورې خبرې وروستو دي غاړه اږدا واده شو جي چې واده شو غوږ کېدو سو چې واده شو جنیم نیکه ده که نه جي مالدار خلک دا نه چې ګنې مالدار شو دین نه ووتی الحمدلله په مالدارو خلکو کې دینداره خلک شته په مالدارو خلکو کې دینداره جنکې شته په مالدارو خلکو کې خانانو کې دینداره لکان شته دا نه ټول په یو غریب به یو بی دینه به مالدار به ټوله شپه به د خدای عبادت به کوي دا خدای الله داد دی چې څنګه وادو که نو مبارک دی ښځې ته سوال جواب ولیږه چې ډوډۍ به دله زه رالیږم او زما د لاس د ډوډۍ نه بغیر به د بل چا ډوډۍ نه خوري که زما ښځی بلکل نه که د پلار د کور نه هم دله راځي غریبانانو له ورکوه خو زما ډوډۍ به خوري دې غریب لاړ په مزدورۍ پسې ووت او مازدیګر ماښام به چې ته اوچه غوندې ډوډۍ ګټلې وه بیا ښځې له لیږله ښځې له بیا لیږله 40 ورځې پس ښځې سره میلاو شو چې 40 ورځې پس ښځې سره میلاو شو نو ښځه ورته په ژړا شوه چې تا خو زه لیدلې کتلې ومه زموږ په کور کې مزدور وې لوی شوې نو تا چې زه نوم خوښ نو ولې دې په واده په نکاح اخېستم او تا سره زما پلار څونه ښو کړل چې زه ما غوندې جینۍ بادشاه نه غوښتم هغې له یې ور نه کړم او تا له یې در کړم نو ته 40 ورځې پس ما له رالې نه دې هم خوښ ولې دې کولم ظلم دې ولې وکړو ورته یې وي جینۍ زما ډېره خوښه یم خوښه پکې څه ته وایي او ما سره ستا پلار ډېره ښېګړه وکړه چې ته راته په نکاح کړې خو خبره دا وه چې ستا پلار بیا هم بادشاه دی امیر دی خوراک کې څه ناڅه امیزه شته د حرامو خامخا به دا نه چې ګنې ټول به حرام خوري یا نه څه ناڅه پکې شته نو ما 40 ورځې در باندې حلاله پاکه ډوډۍ خوړه چې ستا د پلار د کور کومه وینه وي چې هغه ستا د بدن نه اخوا شي او زما د حلال ډوډۍ وینه در کې پیدا شي زما رزقم حلال او ستا رزق حلال زه ستا وینم پاکه شوه زمام نو اوس به خو یو ځای شو هغه چې کوم اسلامي طریقه ده نو ښځې که خدای راله چې تزویې راکړه نو نیت مې دا کړی دی چې په دوی به د پیغمبر علیه السلام دین زده کوم علم به پې کوم د حدیثو علم به کوم دا مې نیت کړی دی نو چې داسې بچی پیدا شي چې ستا وینم پاکه او زما وینم پاکه چې پاک بچی پیدا شي نو به ډېر برکتي وي او ښځه خوشحاله شو بس خاوند ټیک کار دی کړی الله اقصې وکړل اقې نه وله خدای یو زوی ورکو نوم یې وله عبدالله کېښودو عبدالله ابن مبارک نو چې نوم یې وله کېښودو دا ماشوم لږ لوی شو قدرت الهي ته ګوره هغه امیر صاحب مړ شو چې هغه امیر صاحب مړ شو د هغه په مال کې لویه حصه د مبارک له د عبدالله ابن مبارک له راغله ځکه بله لور خو یې نه وه بلا پیسې وله راغلې نو دی خو ماشوم و نیازبین و چې ورو لوېده زموږ دا ماشومان موږ نیازبین لوی کو چې کوم ماشوم دی نیازبین لوی که تباه و برباد دی که غرق دی که غرقې به نه دا ماشوم ورو لوېده د بچو به تربیت کوي ښه نیازبین به نه لوی کوي چې د بچی تربیت ته ونه کو نیازبین دی لوی کو د هغه نه به لوی مصیبت جوړېږي د دغه بادشاه د کسرا د فارس بادشاه او زوی ته پیدا شو هغه زوی نیازبین ماشوم لوی کړ ماشوم نه تربیت کونه ګوره تربیت هغه تربیت چې اصلونه انسان جوړي هغه شریعت او اسلام دی هغه ماشوم ورو پرویز نومو دغه بادشاه د پلار نوم هرمزو او د دیکه نوم دا مشهور بادشاه تیر شوی د نوشیروان دا دغه نوسیو دا پرویز چې دوی پیدا شو بس زوی نیازبین ساته دا غزوی نه څه شی جوړ شو ګوره چې تربیت دوی لونه کې دا غن یو ګندس خوندر جوړ شو یو ښه ګنده دومره ګندس خوندر چې د دې پرویز ښځه و شیرین نوم یې په هغې عاشق شو په خپلې مور عاشق شو خدای دا بس او اقا قصه و قصه اوږده ده خو هغه پلار یې مړ که د هغه ښځې دپاره د هغه میرې مور دپاره خپل پلار مړ که ګوره تربیت نه دی شوی چې پلار یې مړ که پلار خو پې پوه چې دا زوی خو د ما لوی شوی دی او نیازبین مې لوی کړی دی او ګنده لوی شوی دی
او دې د هغه په مرض هم پیو نو هغه وله په المارۍ کې یو بوتل ایښودی او په هغه بوتل کې دارو زهر اچولي او د پاسه یې پې لیکلي چې دا دارو د مردانه قوت دپاره ډېر قیمتي شی دی. مطلب یې دا و چې دا زوی هر کله چې ما مړ کړي نو چې مړ کړي خو چې دې مرانجم دی پاتې نه شي. او عجیبه اتفاق دا و چې دې پرویز یو 2 کسان د حضور پاک مرګ پسې لیږلي او چړې یې وله ورکړې وې په زهرو کې وله سرې کړې وې. وی ورشه نبی علیہ السلام پسې خط را لیږلی و. نبی علیہ السلام دې پرویز ته خط ولیږه وی ته په ما ایمان راوړه. هغه د نبی علیہ السلام خط یې وشلو ریز مریز یې که. نبی علیہ السلام متخیره وکړه اللهم مزقهم کل ممزق خدای دیم ریچې ریچې کې خط یې د ما ولې وشلو. نورو یو بل بادشاه له خط لېږلی و هغه هم ایمان راونړه خو د پیغمبر علیه السلام هغه خط یې د اتي په اډوکي په نله کې بند کړ او د سر په پټکي کې به دلته ګرځاو د سر پټکي کې او د خط وشلو. حضور پاک ورته خیره وکړه او داسې چلو که دونه غوسه شو چې تورې یې تېرې چړې یې په زهرو کې ومنډلې د زهرو اوبه یې ورکړې وی ولاړ شي ورپسې هغوی د شا کې چړې منډلې وې د شا یې کمیس لاندې او حضور پاک له لاړه. دلته خدای څه وکړل هغه سخندر زوی پرې لګي شو چې لګي شو دا پلار یې پرویز مړ کړ. هغه ښځې ته یې پته ولګېدله چې دې هلک خو زما دپاره پلار مړ کړی دی دا خو ډېر لوی شرم وي چې زه مېره مور یې مور دې زما په نکاح اخلي. هغې دارو خوړله مړه شوه. هغه زوی چې راغی چې دا پلار یې مړ کړ د پلار چې کوم خاص سامان و الماری یې کوله وکړه خاص سامان رالی هغې کې بوتل پروت دی په بوتل یې لیکلی دي دواء نافع للباح چې دا هغه دارو دي چې دا مردانه قوت دپاره ډېر زبردست تریاق دي. خو پلار ورته زهر بند کړي بس وی ښه دا د ما پلار چې دونه ښځې ساتلې دا د داروګان خوړل شیشه یې کوله وکړه قل 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 په خولې ور واړوله چې ور واړوله خو زهر و هغه هلته پرېوت مردار شو. لاړل ختم. پلارم د پیغمبر مبارک دعا ورته ولګېدله. پلارم دا مړ شو دویم مړ شو ښځه هم لاړه لور یې وله په بادشاه کېنوله. هغه 2 کسان چې کوم لیږلي هغې له بلا پولیس هم لیږلي چې تاسو ورته بار کېنئ. نبي علیه السلام ته مخامخ کېناستل چې کېناستل اوس موقع تلاش کوي چې په حضور پاک غزار وکړي. وی څنګه راغلی یې کوم ځای نه؟ وی صاحب مونږ خو د فارس نه راغلي یو د کسرا د علاقې نه. ګوره ځان یې اوس منافقت کوي که نه چې ځان ملګري کو وهو. وی چې چا رالیږلي یې ګورې مړه دي جبریل ما ته اوس اطلاع را کړې ده چې چا رالیږلي یې که نه زوی یې مړ دی ښځه یې مړه ده او پلار یې مړه دي او تاسو څه له راغلي یې شاتم په کمیس لاندې چړې منډلې دي. بس پوه شو چړې منډې په ما غزار نه راغلي. نو خبره مې دې پورې کوله چې د زوی به ښه تربیت کې چې او دعاګانې به کې مور لم دا پکار چې زوی ښه تربیت وکړي دعا ورته وکړي. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه مبارک نیازبین لوی شو عبدالله نیازبین لوی شو هغه د مور د طرف نه د نیکه جایداد ورته پاتې شو. نو مور به خدای ته جړل ګوره دعا د مور ای خدایا ما چې دنه کوم بچی غوښتی او ما او پلار وله څونه اوچې ډوډۍ خوړلې دي چې ده باندې د پیغمبر د حدیثو علم وکړو نو الله هغه لوپر شو دوی په ګډو وډو سر شو هغه د څومره پیسې چې ورته د نیکه نه پاتې وې هغه یې والوزولې څومره دولت چې ورته پاتې و دولت یې والوزو او په لوپرۍ پسې ګرځي. یو ځل ودو وی خوب وینم چې یو باغ دی او په هغې کې یو مرغۍ ده او مرغۍ د یو څانګې نه بلې ته ټوپ وایي او د بلې نه بلې ته ټوپ وایي. زه ودېمه نو مرغۍ د خولې نه مې دا آیت واورېده الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. مسلمان للا هغه وخت نه دی راغلی چې زړه کې د خدای یره پیدا شي. وی چې خوب کې مې دا واورېد راویښ شم وایي دا مرغۍ خو ما ته واوروله. لاړ پلار ته وی بابا ما له پیسې راکه تجارت کو. پلار یې وی ما خو بچې علم له غوښتې زه چې ملا کېږي نه علم نه کې تجارت کې تجارت ښه دی خو چې لوپرۍ نه بچ شي څومره پیسې درکم 10,000 درهم والا شب بچې تکړه شه. پیسې یې واغېښتې وګرځېد په مکه او مدینه او په یمن او شام او مصر کې او چې چا سره به هم د حضور پاک مبارک حدیث هغه به ځان سره جمع کو.
چا سرم حدیثو جمع کو چا سرم حدیثو جمع کو بلا موده تیر اکلا چې واپس راغی او خان دی او پاغي بارونه دي د پاسه په ترپالونو صادرونه تړلې دي پلار ولا ولال ملاقات لمخې لو استقبال لر ترغاړه بسو پلار خوشاله چې بچی مې بلا مار غټلې دي بلا تجارت یې کړې دي چې څنګه او خان را در نکړل بچی تجارت څنګه بابا ډیر کامیاب ګټه دی وکړه که تاوان بابا دا او خانو ته نه ګوري دا ګټه ده بچی څه تجارت ته کړی دی اوس به راته بابا د ماره تجارت پته ولګي خو چې د اوښانو نه بره تارپالونه صادرونه لر کړل او بارونه کټونو کې کوز کړل هغه ټول د حضور پاک د حدیثو نه ډک کتابونه دا تجارت مې کړی دی ها بچی که تجارت کې د کمی وي دا نورې پیسې م واله تکړه شه عبدالله ابن مبارک نه خدای څوک پیدا کړل یو ځل بس یو ټکی درته ویم یو ځل حج د روانو تا ډېرې اوږدې قصې دي د حج د روانو نو په لاره باندې ملګري ورسره او یو نوکر ورسره و نو یو ځای کې یو ماشومه وه مړه مرغۍ راواغېسته نو هغه یې کور ته په مخه کړه عبدالله ابن مبارک ورته وایي بچې دلته راشه په دا مړه مرغۍ څه کې لوبې پې کې وایي نه مونږ یتیمانان یو پلارم مړ دی او مور مې د مونږ بچي یو نو د ډوډۍ درک نه لګي نو دا مړه مرغۍ وړمه دا به وخوټ کړو نو په دې به خپله ګزاره وکړو درک نه لګي وایي ښه هغه خپل شاګرد ته وایي واپس کلي پورې څونه پیسې مروې پورې کېږي وایي دومره پیسې وایي دغه ته جدا کا سخ کال حج له نه ځو پیسې ټوله قافلې نه ځان له شو هغه ماشومې له یې ورکړې مور له دې یو څه دا ستاسو شو سخ کال به حج ونه کړو حجونه هم ډېر کړي دي واپس کور ته راغی مرګرو ته ځای تاسو حج لا هغه یې پې نه کړل زه سخت کال نه دم یو سړي په عرفات کې خوب ولیده الله په خوب کې ولید الله فرشتو ته اعلان وکړو وی سخت کال چې څومره په لکونو خلک حج له راغلي دي او د عرفات په میدان کې ولاړ دي د دې ټولو حج نه قبلوم دا ټول حج مې ورته په مخ واپس ورغورځول نه قبلېږي الله اعلان وکړه خلک چپ شو وی لږ ساعت پس الله بیا وی یاره داسې کار دی چې دا خو ډېر ګناهګار دي او دا خو داسې دي حج خو له قبلول نه دي پکار خو دا یو کس دی هغه حج له را روانو خو له لارې نه واپس شو چې نوم یې عبدالله ابن مبارک دی خو دې سره په دې میدان کې شریک نه دی خو دا د هغه د مخه مې وله حج قبول کړ او دومره لوی عالم ته خدای جوړ کړ چې زمونږ د احادیثو دا څومره استادان دي امام بخاري امام ترمذي امام نسائی امام ابو داود دا ټول د عبدالله ابن مبارک په شاګردانو کې راځي دا د مور دعا د مور دعا چې څوک رنګ کړي دي که نه رنګ به ګرځي او د مور خیرو چې څوک چپه کړي دي که نه چپه به ګرځي زمارونو د مور نه به دعا اخلي یو پټینې غوندې خبره درته کوم نو بس